ما خو ستا د جوارو د لاسه د هر څه نه ځان خلاص کو. دا اوس د چا پیسې پاتې دي؟ دا پټې خو ما د 50 نه کم نه خرڅو، خو زه بس ټیک د چې تا اوس جبه کړې ده. نو تا ته ما وې د قادرجان دا زوی دام لګولو ته جوړ کا، یو پیر د دام ولګو نو بیا د خور زما ده. دا لږه ډېره سونه مې لور لایقې وه، دا یو سا او ته زوی سر پې خلاص کا. دې نه خو ښه دا وه چې پخپله د یو غټ دام لګولی و، اوس به دې ګټلی و. سلطان ما کاروبار ته جوړ کړی دی، تاسو خپل کسان تیار وساتئ چې بیا خپلې پیسې ترلاسه کړئ. بیا جهانگیر سلطان په مخه کړی وي چې زو سودا پسې او مال اخلو، نو دې د ځمکې هغه پیسې راغستې وي او په یو ځنګل تیریږي مخکې رواني. دی چې سمزل وکي نو مخې ته هغه غونډه ولاړې کم سره چې جهانګیر ډیل کړی وي. دا دې څه کوي دلته؟ غونډه سره د خپلو کسانو دی ته تیار ولاړي، ولې چې دې ته هغه خپلې پیسې واپس اخلي. نو سلطان جهانګیر ته وایي هلکه جهانګیره دا څه لوبه ده؟ دا سړی موږ ته ولاړ دي که؟ او که نه سلطانه جوړې ده ته پته لګېدلې ده چې موږ سره پیسې دي، بس شا به ته په دې بله تخته او ده به په دې بله وتښتم. زه هلکه ورشې او دی ختم کې. دا غونډه چې خپلو کسانو له اډر ورکي نو بس هغې ورپسې منډه کي. تخته سلطان منډې وخي چې دې کې ورته یو کس مخې ته ولاړي. دې چې سلطان وخي نو هغه بېهوشه شي، بس دغه ټایم هغه غونډه هلته راشي. دا غونډه د اسپې نه راکوز شي او سلطان له خواله راشي. دې خوا د غونډه هغه زوی د امجد هغه ملګری بیا رانیولی وي او ورته وایي وایه څنګه چل دی؟ زما کار به وشي که نه؟ تا څه خبر راوړی دی؟ صاحب خبر ډېر ښه نه دی. مسله دا وشوه چې د امجد پلار د قرض ختمولو دپاره د کور کالۍ خرڅوي، په دې وجه امجد دام لګولو ته تیار نه شو. کني ما پې ښه وسې وکړې او سړی مې تیار کړی و. ښه داسې وې لکه مطلب ته پیل شوې. دا مې واوره که تا امجد دام ته تیار نه کو نو ګورې ژوندی به دې ښخ کم. تا ماله ډېر ټایم خراب کو، کمې پیسې چې مې در باندې دي هغه به بیا ډبل راکې. صاحب ما سره یو ترکیب شته، خو هغسې مو کړل نو بیا به کار اسان شي. د امجد پلار به هغه کالي وړي زرګر له، نو ته ورپسې کسان ولېږه چې هغه کالۍ ترې واخلي په لاره کې. دې سره به امجد دام لګولو ته تیار شي، زه به یې درله بیا راولم. ټیک ده، زه به دا کار هم وکړم، خو که بیا دې بل څه بهانه وکړه نو ګورې ښه به درله نه وي. ورشې هلکه او د قادرجان نه په لاره کې کالي واخلې. ټیک ده صیبه. د غونډه د زوی ولګي او په قادرجان پسې کسان ولیږي. دی خوا جهانګیر سلطان راوستی وي یو جومپړی ته او دی ورته ولاړي، ولې چې سلطان بېهوشی او هغه د ځانه هم نه خبر چې ما سره کم ګیم وشو.
د خیره زما د کار دویمه مرحله هم پوره شوه. سلطانه تا سره به زه ګورم بچې، پرېږدم دې نه. دې ځان سره دا خبرې کوي چې دې کې سلطان اوش کې راشي. سلطانه هوش کې رالی، زه شکر دی یار، زه ډېر پریشان وم. جهانګیره نورې خبرې پرېږده، پیسې څه شوې؟ زه خو غورې په ځان نه یم پوه شوې. پیسې هغې یوړې سلطانه، ما ترې ډېر په مشکله ځان بچ کو او بیا تا پسې هغه ځنګل کې ګرځېدم، خو دا ښه وه ته راته میلاو شوې، خو پیسې هلته نه وې. ښه داسې وی جهانګیره، دا خو زما ټوله اړي موړي وه، زه به اوس دې سره پوه شم. سلطانه ودرېږه، دا وخت د جذباتو نه دی سلطانه، داسې ډایرک مه ځه، ولې چې هغه ډېر خطرناک سړی دی، نقصان به درته ورسوي. جهانګیره زمانې په زوره زما پیسې یوړې، زه اوس څنګه په آرام کینم؟ زه به کور کې مور له څه جواب ورکوم؟ هغه خو به زما په تمه وي چې زه به کلي ته مال وروړم. داسې کار دی سلطانه، کو ته په دې غونډه پسې لاړم شي نو ته به یوازې څه وکړې؟ کو ته یې مړ کړې نو بیا به د هغه مور څه کوي؟ زما ومنه او په آرام کور ته لاړ شه، بیا به په سړه سینه سوچ وکړو او د دې مسالې به څه حل راوباسو. جهانګیر سلطان سره په خواږه کې ګوته وکړي او سلطان په ځان هم پوه نه کړي. بیا سلطان کور ته راشي نو مور ورته وایي زویه ما خو تا ته ویلي وو چې دا ملګری دې ما ته ټیک نه ښکاري، دا در سره ټیک ته دا کار وکړو. نه مورې هغه سم نه دی کړی، بلکې هغه خو زما په ټس کې زخمی شو او هغه خو زه بچ کړم او رایې وستم. زه په هغه هسې بې څه الزام څنګه ولګو؟ زویه اوس به څه کوو؟ تا خو هغه پټي هم خرڅ کو، په هغه پټي خو زمونږ کور چلېدو. مورې زه به ځم دې غونډه پسې او د ده نه به خپل حق روړم، داسې په اسانه یې رانه ونه خوړې دا پیسې. نه زویه داسې ونه کې، ګورې دا ډېر خطرناک خلک دي، د دې نه خو ټول کلي په اور کې ولاړ دي، کو ته لاړې نو مړ به دې کي، ای به پیسې پرېږده خدای به نورې درکي. دې خوا قادرجان د لور هغه کالې راغستې وي او هغه وړي زرګرله، ولې چې دی دا کالې د زوی د قرض ختمولو دپاره خرڅوي. خدای خبر چې د دې کالو نه پس په بیا څه خرڅوم، دې زوی خو زه تباه او برباد کړم. دی چې لږ مخکې لاړ شي نو ده ته مخکې یو ډاکو ولاړي. قادرجان ورته لږ ساعت ګوري، بیا ترې واپس شي، خو شاته بل ولاړي. ډاکو ورله خواله راشي او د کالو هغه بیګ ترې روچت کي او هغه ترې یوسي. بیا قادرجان کور ته را رسېدلی وي او د لور هغه سخرګنۍ ورپسې هم راغلی وي، نو هغې ورته وایي قادرجان اخره کې دې شرمول وکړل، مونږ خو ته به لور له جهیز پوره کې، تا خو ورله شته کالې خرڅو او هغه هم درنه په لاره کې چا واغسته. ظالمه تا له شرم نه درځي؟ یاره نو ما څه کړې وې، زه مجبوره وم، تاسو زما مجبورۍ ته ولې نه ګورې؟ نه نو ته د خپلې مجبورۍ زور د خپلې لور نه ولې وباسې؟ مونږ خو بغیر جهیز ستا لور خپل زوی له نه کوو. وروره زه لور له سم نشم کولی، که زما دا لور بغیر څه لالچه کوې خو ټیک ده، کني زما درنه معذرت دی. یاره مونږ هم دومره بې اثرې نه یو چې ستا لور ته به ناست یو، زما زوی له ښځې ډېرې، ته د خپله لور سنبال که، مونږ در سره خپله رشته په دې ځای ختمو، لاړو درنه.
دا خلک قادر جان سره رشته ختمه کی او لاړ شي ته او دا هر څه دننه دا جینۍ هم اوري. دیخوا د غونډه غزوی د جنید دغه ملګری بیا راغوښتي وي او هغه ته وایي زه لکه کار مې درته آسان کو د قادرجان نه مې کالم راوړل اوس کو په هر قیمتي دا لږ دام ته تیار کا. صاحب تاسو خو د دې کلي غټ غونډاګان یې ستاسو نه خو د کلي دا ټول خلک یریږي بیا ته دا جینۍ په زوره ولې نه کې خو بس ورشه او دا جینۍ د کوره اوچته کا. خلک ته اوس ماته چلو نه ښې زه دا جینۍ په زور عمر اوچتولی شم خو داسې به دا ټول کلی زمونږ خلاف راوځي او که دې رورې دام ولګو نو دی به زما دومره قرضدارې شي چې بیا به مجبورن قادرجان ما له لور راکوي. اوس لاړ شه او زر تر زره زما دا کار وکړه. ټیک ده صاحبه زه پې خپل کوشش کوم. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.